دا د هماغه ډرون تیارې دي طالبانو اخیستي واړه بمونه ورپورې تړي د تیاره چې ځي هغه بم سره ځان هلته اچي او یو ګړم کوي نو هغه ډېر غټ ډرون لږه اشاره ورته وکړه چې طالبان پاکستان غوښتنې لري په دې ورځو کې پاکستان لاس ډېر بره نیسي مثلا نن د دوی صدراعظم یو خبره کوي چې اوربند وخت نور په ختمېدو دی او که طالبان غواړي چې دا دوام وکړي زموږ غوښتنې دې ومني ملا فضل الرحمن هم وایي چې طالبانو د پاکستان ټولې غوښتنې منلې وې چې ماته یې کړې وې خو دا غوښتنې عام ولس ته نه ویل کېږي تاسو شاید پوهېږئ چې پاکستان له طالبانو نه څه غوښتنې لري په دې وخت کې ګورئ مولانا فضل الرحمن چې د کوم غوښتنو خبرې کوي هغه بلې دي او چې شهباز شریف د کوم غوښتنو پوښتنه کوي هغه بالکل بلې دي د مولانا فضل الرحمن غوښتنو کې د ټي ټي پي او د امارت اسلامي غوښتنې شاملې دي اما د شهباز شریف په غوښتنو کې صرف د آی اس آی غوښتنې دي او د اردو په غوښتنې دي نور نه سیاسي غوښتنې پکې شته دی او نه د مصالحت غوښتنې پکې شته ځکه خو قابل د قبول نه دي مولانا فضل الرحمن چې کوم خبرې کړې وي هغه دا چې امارت اسلامي ورته دا ویلي چې منګه د دې ځینه کوم مهاجر چې دلته د جمهوریت په وخت کې راغلي دا موږ په جبر باندې ایستلی نه شو دا که ځي خپل په رضا باندې به ځي که د پاکستان حکومت دی راضي کولی شي د کې موږ ممانعت نه لرو که تاسو د ټي ټي پي سره کوم صلح کېږي افغانستان پکې مداخله نه لري تاسو کولی شي چې ورسره دا کوو که زموږ د خوا نه کوم فسیلیټیشن کېږي تسلیحات کېږي سهولت هغه به موږ درته ورکوو د دې د خوا نه ګوره په دې ترتیب خبرې کېږي د ملایانو په لیوال اما د آی اس آی د خوا نه چې کوم پیشنهاد دا دی هغه چې تاسو دوی وخته مدرېږي هغه تا ته وایي چې ته خارجه پالیسي دې ازاده نه لري ته به د هند سره اصلا روابط نه ساتي د چینایانو نه د واخان کوریډور به نه غواړي ته به خپل تجارت چې کوې د بل مملکت د لارې نه به کوې زما د لارې نه به یې کوې ته به خارجه ممالکو سره چې روابط ساتي هغه زما په ترو کېږي زما په اجازه به کېږي امریکا به کابل کې ملاقات نه کوي په اسلام آباد کې ته ما ته من حیث د افغان ووایه چې د مرګ د قبول دی که دا شرایط د قبول دي ما ته د داسې یو افغان زه هر یو نه دا سوال کوم چې د پاکستان د دې شرایطو مقابل کې تا ته دا وشي که افغان اوسي نه دا د وطن فروشانو غوندې چې په اسلام آباد کې وو چې دا اوس هم وایي چې اسلام آباد د لاړ شي بمبار دې وکړي دا ملت دې تباه کړي خو زموږ لپاره د قدرت راوړي دا هغه افغانان نه دي زه دا 40 میلیونه د دې خاورې بچیو ته مخ رااړوم آیا تاسو داسې شرایط منئ چې ستاسو لاس و خپې د پاکستان وتړي حتی تر دې شرط دی چې دا کوم اسلحه د امریکې نه ماخیستې ده یا یې ما ته راکړه یا یې بېرته امریکې ته ورکړه دا به ته نه ساتې دا هماغه شرط دی چې اسرائیلو سوریې ته وړاندې کړی چې ته به اسلحه نه ساتي ته به دفاع هوایي نه ساتي ته به طیارې نه ساتي ته میزایل نه شي ساتلی ته به لاس تړلې سوریه به یې زما مقابل کې چې اسرائیل چې څه غواړي نو دا لوبه خو ګوره دا نشي کېدلی دا افغانان دي دا چې تش لاس همي دا د غزې د بچو نه که زیات نه دي کم هم نه دي که هغه په تش لاس 2 میلیونه انسانان جنګېدی شي دا 40 میلیونه دې غاړه دي او 15 میلیونه هغه غاړه دي دا به جنګېږي لپاره دي چې دا غوښتنې نامشروع غوښتنې دي افغانستان امریکې ته تن نه ورکوي روس ته تن نه ورکوي بیا پاکستان غلام د تورپوستي ته راځي کیني چې ته ماته چې څه وایې زه به دا منم زما خارجه پالیسی به ته تعینې زما اقتصاد به ته تعینې زما به تعلیم نه وي زما به صحت نه وي زما به ترقي نه وي زما به پرمختیا نه وي زما به پرمختګ نه وي او زه به تا ته محتاج یم چې کله دروازه خلاصوي ما ته به ټماټر او ډوډۍ او دا به راکوې چې کله یې راباندې بندې زما شاته دا خو د حیواناتو ژوند دی چې دی غواړي د ده لپاره نن ته ګورې چې هر وګړی د پاکستان په مقابل کې ولاړ دی دا کوم غوښتنه چې شهباز شریف ده چې زمونږ یا غوښتنې ومنئ دا غوښتنې دې ونه منم ته څه شي کولی شي ستا دا زور څه دی همدغه د زور دی چې همدا اوس میدان کې دی چې وزر خو تا کړی دی چې راشه مصالحات وکړه دا خو د اسلامي امارت ضعف دی نظامي ضعف دی چې د نیول شوي پوستې بیرته ور وسپارلې وروره ورسره اوربند وکړه خو پوستې خو ورته مه سپاره که نه دا پوستې زما همدا غږ دی ستاسو د چینل نه په اسلامي امارت نن مې په 3 نورو برنامو کې هم دا غږ پې کړی چې و د خدای دپاره دا نظامي تکتیک د لحاظ نه چې ته مصالحه کوې معنی دا نه ده چې پوستې سپارې تا په هغې باندې شهیدان ورکړي تا پې قرباني ورکړي پوستې ترې نه وساته تر څو چې هغه ستا په مقابل کې هغه پوسته چې د اوس په رابط استعمالوي او د اسلامي امارت دا کار
کار وکړ، قربانیان یې پرې ورکړې، خلک یې پرې شهیدان کړل، 140 پوستې ترې ونیولې، چې ورباندې وکړه پوستې یې ور وسپارلې، بیا بېرته یې چې حمله وکړه بیا یې ترېنه ونیولې. نو زما هیله دا ده چې افغانان په خود راشي. 2-3 سټیپونه پکار دي. یو پوستې باید ونه سپارل شي، بل دا دی چې څومره خاوره ترېنه افغانان نیسي دا باید بېرته مخالفینو ته وسپارل شي، TTP ته باید وسپارل شي، BLA ته وسپارل شي، مخالف ته، نه حکومت د پاکستان ته. هغې باندې اعتماد نه دی پکار. نه خو چې دوی پرېږدي هغوی دې پرې راشي ویې دې نیسي، نو څه ضرور چې دوی یا چا ته سپاري یا نه سپاري، هغه هم بړستنې اچولي په ځان باندې، هلته وایي چې هلته فعالیت کوو هلته بیا نه ښکاري. نه فعالیت خو یې ښه روان دی، بلکل دی. د همدغه ورځ کې نه ګوري دا اوس چې ما تاسو ویلي چې عاصم ملک ورخطا شوی، خو دا د 2 انفجاراتو نه شوی، یو پېښور کې یو بلوچستان کې، خو دا خو همدې خلکو کړی دی. دوی کوي خو دې ته باید دوی دعوت ورکړي چې راشه دا واخله، پاکستان ته یې باید ونه سپاري. دوی چې کله پاکستان ته سپاري نو مخالف بیچاره څنګه راشي؟ بلکل هغه څنګه راشي؟ نه هغې ته به ته دا چانس نه ورکړې، ته به پاکستان ته وایې زه تا ته زه هم نه ساتم، تا ته هم نه در کوم، زه ملکي وګړو ته ورکوم، د ملکي وګړو په نامه باندې دي هماغه مخالفینو TTP ته دې وسپاري. صحیح. فاطمي صاحب زه غواړم تاسو نه لږ پوه شم، تاسو خو نړیوالې چارې هم ډېرې څارئ،